Hello, my favorite friends and my Turkey brother, President. Nice to meet you too, Mike interpreter from Frank. Pakistan and Turkey is a brother in the ruling. Yes, very good in Sabini dear wakana kawani dear wakana patling game ko hiwa ki gandana khalsawi dear wakana dear happy more for chai ke mujhe have to think chai Choki saming. दूसरा दूरिंग के इंटरव्यू लगाते करते ऐसे सारा छोड़ने के मदद से किया था बात जोर से तो मुसलमान के पोस्ट के क्या ना अभी तना मगा मर्जी सब चिची मर्जी सब मलाम के जोड़े कर दे तो तुर्की थे वो Zile tace țu pâhtăne ca una nu bate zan paul sarke mari pica. It is named Jabal Road in the cut. It is named Kamal Road in the park. It is named Jabal Road in the cut. नाकाम पावला पहचाने के हाँ ये बेसे हुआ है Take up Galwandai W Club. Lapa ko Galwandai ni plan name हाँ Take up Galwandai W Club.
خدای ترکي ورور ته دې وشرموم دې سره بریټن او په دې جوړه ترکي وسه څو پیسې ورته وسه پیسې دا کومه افغانستان ده یار خدای پاک ته په موږ باندې رحم وکړي ته نجیب الله ګوره ترکیه ورکه نه مې په پلان نه خپانه سره ګوره ډېر ګډوډي لګي کنه ستاسو نه سره چې نه انسان دې کار زوی منډه راخسته رئیس افسانه سره ترکیه ته ځه ها څنګه ورې څه بات کوي افغانستان کو دې داسې او بات کوي ها او درس وایم لکه چې څو پوښتنې کوو the cat is in the dog beast پښې مستې وخور پښې په ټولو شیانو کې پښې مستې وخور خدای دې ما تباه و برباده وه دغسې خلکو افغانستان خراب کړو پښې مستې وخور پښې مستې وخور ناکام شو ناکام بله پوښتنه در باندې کومه سړی ګډوډینګ وړلینګ فایلي زمایه راته په ګوته کې په دې جمله لړم موږک چارګ افغانانو فلاین ځه خلاص یې give a lot of money الله ته پېشي عجب خلک دي دا زما ځواب راته راپرېږي عبدالحلیم راتللی ته خفه یې دیکینګ نه کنه جانداري مه کوه داسې خاصې جانداري کوې چیرې ځه مسجندیز نه ترکیه ته ترکیه کې څه بات کوې موږ خپل وطن جوړ کړو هغه جوړوو آفرین ډېر ښه کار یې ډېر ښه کار یې تا اوله پوښتنه دغه پلارینګ څه معنا پلارینګ اصل کې ورور ته وایي کله کله پلار ته استعمالېږي شاباس شاباس زه یوه جمله درته وایم دا په معنا کې دریم نفر یې چانس دی ډېر دی It is the final picture of your brother. مدیر صاحب زه خو بیخي حیرانه شوم تا انګلیسي چېرته زده کړې ده زه خو تا ته بیخي مات یم داسې صفت کوه اوله پوښتنه دې هم صحیح شوه دوه هم صحیح شوه ډېر تکړه یې او بله پوښتنه ده دا ډېر اساسي پوښتنه ده ځوانه Beast is in the beast and good is in the good. مدیر صاحب دا خو ډېر اسانه ده دا خو مترادف کلمې دي څه کلمې دي آفرین څوک که په اولاد انګلیسي وایي دغسې دی وایي وکړئ وسلامي درته وکړه آفرین شاباس شاباس آفرین ډېر تکړه یې ځوانه ډېر تکړه یې very interesting دلته راتللي سفیر مخته درېدلي چې موږ تاته یو بایسکل درکولی بیا ترکیه ته پرېښتلی آفرین آیسي اخیستلی آفرین شاباس شاباسي ویلو یوه خبرې تا دا انګلیسي چیرې ویلې ده I have studied English in Nissan Muslim Academy کې مو ویلي نسان مسلم اکاډمي کار کوله زه زما دا اوس یو شبه کوم هغه یې بېسي مې نه داسې ګوډو ماته زده دی هسې خو په واسطه راغلی یم ځي ځو راځئ راځئ